سردار دې الله پاک وبخښي. خدای پاک دې د ده کورنۍ او د ده دوستانو ته د زړه صبر ورکړي. پنسې کې یو د خیر سړی و، ټوله سیمې ته به د ده خیر رسېدی. خدای پاک چې دښمنانو ته سزا ورکړي او خدای پاک چې دښمنان و موږ ته وشرموي. امین. ګرده کلي ته د ده خیر رسېدی. زلمه خوابدي کېږه مه. سردار دې خدای وبخښي. زموږ ستاسو د ټولو دغه لاره ده. مرګ او ژوند خو د الله پاک په لاس کې دي. په دې خوابتیاو په ژړاو په دې باندې دی نه را ژوندی کېږي. دا دې شکر دی اکا دې ژوندی دی. ته په خپله دا دې زلمه یې ځوان یې. اوس باید خپل د اکا او خپل د سیمې خدمت ته په خپله وکړې. کاکو اوس که موږ ته څه خدمت یې خو غږ وکړه. هر خدمت چې ورور ته ولاړ دی. اتا ګله ستا کور ودان بس ته 2 ورځې کېږي چې راسره اخته یې. را څه تکلیف سوی یې بخښنه دې څه غواړو. یا کاکو هغه خبره نه ده. زموږ ستاسې ته خو دوستي ده. موږ تاسې باید په غم او په ښادۍ سره شریک سو. دا 2 ورځې کېږي دفتر ته نه یم تللی. اوس که ماته اجازه راکړې چې زه دفتر ته ولاړ سم. په دفتر کې مې کارونه بیخي ډېر پاته دي. اتا ګله درته اجازه ده. بس اتا ګله ستا کور ودان ستا په مخه شه. خدای دې په دنیا او په آخرت کې وزونه درکړي. زموږ سره دې ډېره غم شریکي وکړل. کور دې ودان دغه 100 روپۍ سره واخله او په سردار پسې خیرات وکړه. ستا کور ودان پیسې ستا پیسې لرو. خیر دا زما له طرفه څخه دی. خدای دې د دنیا او د آخرت په ښه در ولي. هر وخت که چیرې په سردار پسې ختم کوئ دا مازې ماته زنګ راووه. پر دواړو سترګو. د خدای په امان. خدای په امان. په مخه مو ښه. کاکو ما ته اجازه ده؟ او په مخه دې ښه. هر خدمت چې به مې په شپه او ورځ کې زه درته حاضر یم زلمی. تا ته هم وایم د خدای په امان. خدای دې مه ستاسو په اجازه. ګوره وراره اتا ګل خو دې ولیدی څونه زحمت یې راسره وکړي څونه ځواني یې راسره وکړه. دا 2-3 ورځې کېږي په دې غم کې راسره شریکه دی. مګر سردار څه ورسره وکړه؟ په ټول عمر کې بې له تاوانه بل هیڅ شی ور ونه رسول. خیر اوس دې خدای وبخښي. آقا جان السلام علیکم. علیکم السلام. آقا جان یو پیاله چای درته راوړم؟ یعنې خورم زه. آقا جان نن مې په زرغونې باندې ډېر زړه وسوځېد. خدای دې ظالمانو ته سزا ورکړي. د خوارکي خو هېچا ته هم څه نه ووي. لورې سردار دې خدای وبخښي. هغه به هر وخت ماته ویل چې معلم صاحب ما ته دې خدای وس او قدرت راکړي چې زه د دې سیمې خلکو ته خدمت وکړم. آقا جانه خدای پاک دې وبخښي. ښه خلک کله پاتې کېږي. هم کوه زلمی چې بل وخت داسې خبرې ونه کړي. زه ستا وقار ته هېڅ اړتیا نه لرم. ته دې خپل درسونه ووایه. تر څو پورې چې زه ژوندی یم ته کار ته هېڅ ضرورت لرې نه. زه ستا څخه کار غواړم. دا زموږ د پلار یو ډېر لوی ارمان چې په خپلو اولادو درس ووایي. دې هېواد ته خدمت وکړي. دې ټولنې ته خدمت وکړي. ما خو درس نه ووایه. زه خو د هغسې پاته شوم. تا ته چې خدای دا موقع درکړې ده چې درس ووایه
ته اوس د درس ځان کاږه ته به تر هغه وخته کار نه کوې تر څو پورې چې دا لوړې زده کړې نه وي زموږ د پلار دغه ارمان به ته ور پوره کوې سمه ده جناقه هر کوم چې ستا خوښه ده زما سره خوښه ده زه به د پلار دغه ارمان پوره کوم یاره شیرو زړه مې غواړي چې د دفتر بالا بند کړو دا پر وړه بیخي په عذاب کړم اوس دفتر ته لاړ راځي یو څو ورځې مخکې کور دروازه راټکول و پیسې راکړه اوس دا یې دفتر ته راپسې راځي زه چې دفتر څخه بالا چیرې دغه څه شیان چې مړه نیولي دي دغه شیان مې خرڅ کړو هلې پر وړو غاړه پر وباسو ګوره نسیمه ته داسې ژر مه مایوسه کېږه خدای مهربانه دی وم چې یوه پروژه پیدا سي انشاءالله د ټولو پوره وړو به غاړه ووځي دا خلکو چې دا دونه پیسې پیدا کړي دي د غونډه تکلیفونه یې ګاللي دي د هغسې زحمتونه یې پر ځان باندې وړي دي او ته داسې ژر مایوسه سولې یاره ورکوایه دا څه کوې السلام علیکم منیجر صاحب وعلیکم سلام منیجر صاحب ماره که پیسې راکړئ زه به ماښام ته سودا راوړم د چی سودا نه پوهېږم پروپوزر صاحب چې د منیجر صاحب مېلمانه راځي که څنګه ووله نسیم جانه زما د ماما زوی ویله ویل ماښام ستاسې پر ځای یم یو 10-12 کسه انډیوالان هم ورسره دي نو څنګه کوې ما هم غږ نه سوی ورته کولی یاره یاره شیرو مېلمانه به یوه ورځ وه 2 ورځې به وه 3 ورځې به وه دا خو څه هوټل نه دی شیرو چې یو 2 نفره روان کړي دا مې د خاله زوی دی دا مې د ماما زوی دی دا مې د اکا زوی دی دا خو هوټل نه دی شیرو چې هر ورځ دلته مېلمانه وي وروسته پورې داسې شپه نه راغلې چې په دغه ځای کې مېلمانه نه وي لږ خو ته فکر وکړه شیرو نه پروژه شته نه هغه شته هېڅ شی نشته بیا چې پروژه یو شی مې پیدا شوه بیا چې هر څوک راولې راولي دلته پوره وړي دي په جیب کې څه پیسې راپاتې وي هغه لا خلاص وي ته اوس ورشه ځه ولاړ شه زه بل پیسې یو چا څخه په پور واخلم یې به درکړم ځه سمه ده ژړم زوی هغسې مې زړه تنګ دی مور هغجان څه مال راځي هغه نوم راځي کومه دي چې راغلې یا خدایه زه اوس دې کوچني ته څه جواب ورکړم چې ستا پلار کله راځي خدای ته هغه ظالمان ته سزا ورکړې چې د ده د پلار سایه د ده د سره واغسته که د بل وخت به دې هلک ته په بدو سترګو کتلې وه سترګې دې په قرآن راوباسم ته څه شی یې ما ته د څه دپاره راوستلې د مزدورۍ دپاره مې راوستلې ستا د پلار دا خوري دې هلک ته چا ویلې نه مې ورکړې بابو ما خو څه بده خبر نه ده ورته کړې ما ورته ویل هر څه چې غواړې ما ته ووایه دی چې اشپزخانې ته ولاړ څه ټول شیان راوپاشي نو ځکه مې ورته وویل نو بیا دې ولې ووهې سترګې به دې په ګوته راوباسم که دې بیا ما زه لاس ور وړی و خپله ډوډۍ خوري او که ستا د پلار ده خوري که مور نه لري ما غوندې انا لري بابو ما ته چې هر څه وایې ووایه خو زما پلار به نه یادوې ولا ډېره د خیره کړلې بې شرمې بې حیا ته چې پر ما سترګې غټې نه کړې نو پر چا غټې کړې ولاړه شه ستا د سترګو مه بېرېدلمه ولاړه شه د مخې په چاپه شه
ورکه شه د دې بعده چې هر څه درته وویل راسه ماته ووایه ودې ویشتم پورته دې نه کړم خلک ویشتلي او مرغه ژرو که ژر پورته کوینه جانان زما وي زما زه د جانان یم که په بازارو می خرڅوي او سره زما السلام علیکم سمه جان اکا وعلیکم سلام سړی مسه څنګه ښه جوړه ځه تکړه شه شکر دې الله احسان وعلیکم جان اکا الله شکر دی الله احسان دی مبارک شه دا دې ګلان جم پیدا کړی دي ولا دا مو وانډي والدي ګلونه میږي هغه ورځ راټول سم جان اکا ته داسې ګلباز سره بره دا څو ګلدانی را تراوړلې کاجم په شایسته کړی شو خواندم کې و دا دې شه نامیان یلیان په میټ ویم راوړه کدي کور ته بیا وړل راکړه دانه ته چیرې کړلې وې ولې ماما ده ولا ته خپل په مځکه کې د زلمي سره ناست وم راته بیا ویل په څه کار اخته مال ولا اوس بیکاره یم ولول په مځکه دې شی مې نه کړې مال هر کار چې هر شی په وکړم هغه مرض وکړي پیدا نه کوي شنو څه درته ویله هغه ویله ول سمه ده ول تاسو د نور سیم بزګران هم خبر کړي راولي قرار راسي زه به تاسو ته ټریننګ درکم کور دې په شاده سره ټریننګ نه ټریننګ مشکل ولا کبي نو سمجان خدا ویله دا خلک به راټول کو چې شی یې زده کو وعلیکم السلام راغلی زوی واغه جان زه شګوفت څه سول هغه نه راغله یا هغه جان هغه هلته پاته سول زغني ورته ویل ته پاته سې زما نفس تنګ دی ښه وکړه زویه چې پاته سوله خدای دې داسې حالت پر هېچ چا باندې نه راولي لکه پر دې چې راغلی دی هغه جانه زما په کوچني زوی داسې زړه سوځه کېدی هر پله به مې ورته ویله زما پلار څه وخت راځي هغې خلکۍ ورته ویل وایي هغه تللي بازار ته تا ته شام راوړي زویه سردار ډېر نیک سړی و ډېر خیرمن سړی و هر چا ته یې پیدا رسېدله خدای دې هېڅ اولاد بې پلاره کوي نه پلار خو د اولاد دپاره لوی غر دی الله دې وبخښي الله دې ښه ورسره وکړي الله دې دې ظالمانو ته سزا ورکړي پاتېږي نه حتمي په خدای سزا ورکوي او دا د نسیم ټلیفون بیا ولې باندې بلاولي چل د دغه یې دی خو باندې دلته د خوشحالۍ زیری دی د ټلیفون باندې اوس موږ په ده څه وکړو نسیم جانه تا ته سړی اوس څه ووایي ورکې که نسیم چې پسې ګرځه او مبارک دسه نسیم جانه مبارک خدوسه خدای دې خوا که پالړلي مخ دا وخته راټک دی چې ته راځې منیجر صاحب د چی مبارکي نسیم کوزده موزده کړې که څنګه وام کوزده نه ده کړې پروپوزل منظور شو هغه د پروژه څه وایه پروپوزل مبارک مبارک منظور شو منیجره زه دا کار دی مبارک دې سره سبا پروژه منظور شوه د دې پروژه منظور شوه هغه د پروژه
مستي كالندري ولا ليرة بولي داخلنا من سعد من تسواش عمستي ولا سرج سركان شنو اسمع يا زلمه كانك تبارك الله زي رئيس حكيم تولي على شيء بس انا شيء ولا شيء شيطان كبير الدواي شبتاكي كوندي هو ستريكي واسمه مريني ولدي خو خوله په دې ورماته کړې وای دا تو دېرش غاښونو به یې په مځکه راغورځولي وای هغه جانه زه د کمې وخت لور ماته کړم خو نه یو دی نه دوه دي اخر دا ټول خلک خبرې کوي چپ شه ترتمان چپ شه خبرې مه کوه د بدن څخه خو دې خلک بیریږي چې دغونه بدن کې دي یو سړي جواب ته نشي ورکولی یو سړی نه دی هغه جانه دا ګرته خلک خبرې کوي چې یو وایي خو ما به وختي لا غاښ لور مات کړي وای زلمی جانه چې دوا پاشي په سره کوم وسی شوی څو وخت چې موږ تاسو په بازار کې دوا رانیسو باید دوا تر وخت تیر نه او باید دوا هغه څوک وپاشي چې څوک اکل نه څه بلتیا سره ولري په هغه ځای کې چې موږ تاسو د دوا پاشي د لپاره دوا سره جوړو په هغه ځای کې باید نه کوشنیان نه حیوانان ځکه چې دغه د لپاره مزید تمامېږي دوا باید د خوړو له ځای څخه لري او باید د ضرورت په اندازه سره وکارول شي پر کوم ځای باندې چې دوا توی سي او یا چپه سي هغه ځای باید په خاور باندې پټ سي او یا پرېمنځل سي کوشش وکړئ چې هیڅ کله دوا په لاس باندې جوړه نه کړئ که بدن یا کالي په دوا باندې ککړ سي باید سمدستي پرېولل سي او بل دا چې موږ او تاسې باید په کوچیانو باندې دوا پاشي ونه کړو کومه دوا چې زموږ څخه پاتېږي هغه باید په ویاله کې وانچول سي او په ډم اوبو کې وانچول سي ارشد زلمی جان دا دوا کوم شیر په ډم کې یا په روانو اوبو کې واچو نو څه تاوان کېږي تاوان یې دا دی چې یو وخت کېدلی سي یو حیوان د دغو اوبو څخه اوبه وڅښي نو د هغو دپاره مشکل جوړ کړي او که چیرې ستاسو په سترګو کې دوا ولیدل تاسو باید خپلې سترګې په پاکو اوبو ټینګې پرېمینځئ او که چیرې مشکل زیات سو تاسو باید ژر تر ژره ډاکټر ته ولاړ شئ یاره زلمی جانه کور دې ودان په ډېرو شیانو دې سر راخلاص کړي خوشحاله اوسې یاره رښتیا زلمی جانه په ډېرو شیانو دې سر خلاص کړي زه به ولاړ شم یو چای برشنې چای به راواخلمه ته هم ولا ستړی شولې څنګه یارانو چای به وڅښو څنګه مو خوښه ده او رښتیا وه چای نه خوردنګ جنګ نه میشه کښېنه قسم جانه زه بیا راوم زما کور نږدې دی یا زما کور هم نږدې دی یا ته کښېنه زه ګامه لار ده د پلار کور دې خراب شه په دې لور خو ټوله لوښو دې مات کړله په څه فکر کې یې څه بلا وه الې ځمکې ته ګوره ببو پښه مې بنده سوه خدا خو چې په کومو فکرو کې روانه یې ببو خو بس 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 د یوې سکینې سبا دوړل اوس بیا بله سکینه راته پیدا سوله بس بس ورورکه د خدای په خاطر نوره دا نجلۍ د دا کلینیک څخه راوګرځوه په دا ټوله سیمه کې زه چاته سترګې نه لرم او ته خبر یې چې په دا ټوله سیمه کې زما څونه قدر عزت کېدی څو پیسې ورکوي دا نجلۍ ته څو پیسې ورکوي هر څو چې ورکوي
هغه دو چنده پیسې زه در کوم خو ورورکه د خدای په خاطر دا نجلۍ نور دا کلینیکه څخه راوګرځوه. اتا ګل ورور د خلکو په خبرو په سر مه ګرځوه. ما خپل لور د پیسو د ګټلو لپاره نه ده استولې، پرېږده چې د خپلو خویندو دپاره خدمت وکړي. خدمت 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 د څه شي خدمت؟ ټوله خلک په موږ پسې خبرې کوي او ته وایې چې خدمت خدمت. خو ګور وروره دا زما یوه خبره واوره، دا نجلۍ د دې کلینیک د کاره څخه راوګرځوه که نه راګرځه. بیا نو وروره که داسې په خلاصو غوږو یې واوره، نه به ورور راته وایه او نه ورور درته وایم. سر دې په خلاصو دغه زما اخري فیصله ده. و ستا خوښه ده که ورورګلوي کوې ویې کړه که نه کوې مې کوه. زه خپل لور د کار څخه نه سم راګرځولی ستا په خاطر. ما چرګانې ولې غلا کړي دي ګلو؟ لکه ما نه دي غلا کړي د ټول ولا ګوره وایم درته وایم چې پر ما د غله تور مه تړه. راسمه جان ما زما چرګان چا خرڅ کړه؟ زه څه خبر یم چا پر خرڅ کړه؟ راسمه جان سره ځه درته هم یې سکه لاسونه یې سکه درته هم یې سکه لاسونه چې یې سکه. زه غل نه یم درته یې وویله لکه درته یې وویله چې زه نور د چا لاس لوړ پر ځان نه پرېږدم. قیچي نه یم خو بېغیرته نه یم. بېغیرته یې که بېغیرته نه وای چرګان یې نه غلا کوله. چا ته وایي چې بېغیرته چا ته وایي